زمونږ یونین نشته سپی د سپي غوښې نه خوري موږ د یو بل غوښې خورو رباني وکړئ زما دې غریب مولا خبرې مو که خوښې وي کني زه د ستاسو د خوښې دپاره نه کوم زه هغه یو الله د خوښې دپاره قرآن کې د غیرت ټول ایتونه موږ په ځان فټ کړي دي که بچي یتیمان کیږي پروا به یې نه ساتم مفتی سردار علي حقانی صاحب په دې عهد باندې خپل سر ورک شهداو دوه قسمونه دي شهادت حقیقی او شهادت حکمی دو علماء کرامو ابحاث په خپل ځای خو د آخرت په باره کې د دواړو حکم یو دی د فضائلو او د دوی د درجاتو مطابق د مسلمانانو اتفاق دی چې دنیاوی طور باندې خو صرف دا اختلاف شتا چې دله به غسل ورکولی کیږي دا بل به نه ورکولی کیږي او دا یو به په وینو سور خخیږي دا بل به لمبولی کیږي خو د آخرت په باره کې دواړه برابر دي درجات الله پاک دواړو لور کړي دي فی سبیل الله مرگ مفتی صاحب ته الله نصیب که د الله د دین د پاره روانو د الله دین بیان کړو او کراتلو یا چرتتلو د الله د دین د بیانولو په ارادتلو زه د انسانانو ډیر تعریفونه نه کوم زما عادت داسې دی ډیرو خلکو باندې شاید زما خبرې بدی ولګي خو زه ډیر صفتونه د انسان نه کوم خو د مفتی سردار علي حقانی صاحب با زه یو هغه تعریف وکم چې هغې کې به د چا اختلاف نه مفتی سردار علي حقانی صاحب تقریبا کال یو نیم کیږي چې من یا ډیرو خلقو پیژندلی او الله والا په دې لږ وخت کې ډیر عزت ورکه د مفتی صاحب په بیان کې کمال داو چې چا پسې ګډې وډې نه وي څوک به دا نه کی ثابته چې د مفتی صاحب سردار علي حقانی په بیان کې د چا په نوم باندې د سړي موصوف تنقید کړي یا چا پسې غیبت کړي نو فمنهم من قضا نحبه ډیرو خلقو د مؤمنانو نه هغه خپل عهد الله سره پوره که په هغه عهد کې زمونږ ګمان دی چې یو مفتی صاحب هم دی هغه خپله وعده پروردګار عالم سره پوره کړه سر ورک فی سبیل الله ورک ومنهم من ينتظر کې موږ تاسو ټول یو ډیر خلق په انتظار دي که د الله په دین باندې کلا هم مشکل جب ضرورت پڑی گلشن کو لہو ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ دیوانے تیرا کام نہیں منگ تاسو هم دغه دعوه لرو چې که ضرورت پیښ شه نو د ضرورت په وخت کې بعد الله په دین سر ورکو چاته نصیب کیږي او چاته نه نصیب کیږي خو مفتی صاحب ته نصیب شو وړ بچی پاتې دي اخیری خبره کوم زه روایتي تقریرونو شوق نه لرم د هر قوم یونین شتا ما اوریدلی دي چې د کلالانو شتا د نایانو شتا د بدماشانو شتا د افسرانو شتا واحد هغه خلق چې ځان ته داعی د قرآن وایي ځان ته داعی د حق وایي خو د دوی یونین نشته ملا دې ته وایي چې د بل ملا غوښې وخوري ملا دې ته وایي چې بل ملا سپک کی ملا دې ته وایي چې په بل ملا باندې طعن و تشنیع وکي د اختلافات هغه حدود موږ په کتابونو کې نه دي زده کړي مهرباني وکړئ یو یونین جوړ کړئ دا مفتی صاحب نن تشریف یوړو درې یا څلور بچي دا ما سره ملاو شول خلقو تصویرونو کې راوستي وي دا بے سرپرسته او ډېر یتیمانان پاتې شول چې د علماو یو اتحاد وي اختلافات په خپل ځای علمی اختلافات اپناو کې اوچره زبان مه استعمالوئ کنزلو نه څه نه کیږي نن سردار علي حقانی صاحب لاړ
سبا منگ تاسو روان یو ومنهم من ينتظر کی کزان گنو منگ ورپسی یو داسی یو اتحاد جوڑ کے مشران براغلی وی راضی با چی علماء یو اتحاد وی چی دغه سی بچو د پارا یو فند وی دغه سی تور سره یو د بچو د پارا د تعلیم د حاصلولو د پارا یو پروګرام وی پدیڅ نکیږي چې منګ راشو نن سبا تعزیتونو کې د بل سړی دعا نه زیات خپل شهرت مقصود وی یاره زور شمه ډیره دنیا زی چې امام خلق وګوري یاره جی پلنکی صاحب خو ډیر صفتونه وکړل زبه و سردار علی حقانی صاحب ته واړه جنتونه ورکما خدا زما د وس خبره نه ده او نه په جنتونو زما او ستا په خولې څوک جنت ته ځي او نه پې څوک جهنم ته ځي دا زموږ ستاسو د ګمان او د حسن ژوند خبره خو کیدی شي خو زموږ ستاسو ذمه داري په آخرت کې دله جنت ورکول نه وي زموږ ستاسو ذمه داري هغه ځای کې حساب و کتاب بدلول نه دي چې موږ ملایکو ته ښایو چې ګوره دا داسې سړی و دا داسې سړی و د منځونه ډېر کړي دي هغوی ته پته ده عملنامه هلته موجوده ده زمونږ ذمه داري ده د دوی د بچو سنبالول زمونږ ذمه داري ده د پلار سنبالول زمونږ ذمه داري ده د دوی د ورونو په سر لاس کې ښودل مهرباني وکړئ تر کم وخته پورې به موږ یو بل له دوکې ورکوو تر کم وخته پورې به موږ صرف د خپل شهرت پیش نظر تش بیانونه کوو او بیا به زو د بچو پوښتنه به یې نه کوو مهرباني وکړئ زما دی غریب مولا خبرې مو که خوښې وي کنی زه د ستاسو د خوښې دپاره نه کوم زه هغه یو الله د خوښې دپاره کوم الله ته وګورئ علماو متعلق خلق وایي چې ډېر پویه خلق دی ډېر غیرتي خلق دی قرآن کې د غیرت ټول ایتونه موږ په ځان فټ کړي دي احادیثو کې د ښې درجې ټول صفتونه موږ په ځان فټ کړي دي خو زموږ اتحاد نشته زموږ یونین نشته سپی د سپي غوښې نه خوري موږ د یو بل غوښې خورو علماو اتحاد پیدا کړي زمونږه داسې وختونو سره تعلق دی چې سرکاري افسران زمونږ ستاسو لحاظ نه موږ تاسو په سړي کې نه اچوي موږ باقاعده دربارونو ته غواړي او موږ چې د یو افسر دربار ته لاړ شو په هغې ډېر فخر کوو چې زه پلني سره میلاو شم دا زمونږ ستاسو ضلالت دی پخوا زمانو کې به زمونږ علما په انډیرو باندې ناستو افسران به وله ملاقات له راتلل هغوی به ټایم نه ورکولو مهرباني وکړئ آخري خبره کوم مفتی صاحب ته د الله جنتونه ورکي الله د بچیو سرپرستان پیدا کی ښه ښکلی اتحاد جوړ کې یوه ښکلې خبره وکړئ موږ به هم هر ټایم کې ملګري وو چې څوک راغلي دي هغوی له دې الله خوشحالي ورکي چې څوک راځي هغوی ته دې الله اجرونه ورکي د مفتی صاحب د الله درجات بلند کی الله دې د دو بچیو سرپرست پیدا کی دا انقلابي مرګ دی الله د علماو د انقلاب ذریعه وګرځوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین په دې خبرو اکتفا کوم او ټولو نه په جمع سلام اخلما مراورېږئ خفه کېږئ به نه چې لاسونه میلاوو ترتیب خرابېږي نور علما به خبرې کوي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته